سلامونه ملګرو. نن په پاکستان کې 23 مارچ د 23 مارچ ورځ لمانځل کېږي. دوی د قامي یووالي ورځ د ټول اسمان په جازونو لړلی دی، غرغری دمدمای دی، وایي داسې پاک فوج کې پیزان یا F-16 طیاره او ها او دا. غټ سوال دا دی، دوی د قامي یووالي دعوه کوي. موږ اول خو یو قام یو نه، ځکه چې اوس سوال دلته دا پورته کېږي چې په پاکستان کې تقریبا د فوج تعداد 9 لکه دی. داسې دا نور پولیس FC او دا نور شیان داسې ټول مکس اچار سره ګډ کې تقریبا یو 10 لکه ته دی ورسیږي. اوس په سیند کې د کچې ډاکوان چې کوم غله دي د هغوی ته دا 3.5 دی. هره ورځ پښتانه ډریوران مزدوران وژني، په زور یا اغوا کوي، څوک هیڅ نه وایي. داسې دهشتګردې ډلې چې ټولې سره واچوي چې دا دوی وایي چې موږ داسې ترې په عذاب یو. 100,000 تعداد هم نه دی. د دوی تعداد دلته ګوره هره ورځ د دهشتګردۍ د وجې پښتونخوا وطن ډزېږي، غرزېږي، لګیا دی. هره ورځ پښتانه میندې کونډېږي، بورېږي، خویندې. خو د PTI ورکران به تاسو ته پته وي، د 9 مای نه پاس د 9 مای نه وروسته د پاکستان د ملک د بیلو سیمو نه تر 1 لک پورې کسان په 3 ورځو کې راونیول. تر اوسه هم د فوج په انټرمن سنټرو په قسمه کیسونه کې پراته دي. زه ته په بحرین کې هم د دوی نه بچ نه شوم، د هغه ځای نه هم زه راوړل شوم، دلته قیدي بندي شوم. تر اوسه هم دا کیسه روانه ده. پښتون ژغورنې غورځنګ اوس هم ملګري په زندانونو کې پراته دي او یا هم ځورول کېږي. اوس سوال دا دی چې دا دومره فوج چې دا کسان 1 لک کسان په 3 ورځو کې کور کولی رانیولی شي، دا دهشتګرد دا یا د نور د سیند ډاکوان دا نشي کنټرولولی. خو دا چارې د زرګر دي نه. زموږ په کلي کې یو زرن چلی دا شاته یې پې لیکلي وو چې څه پې کو نیکه پې کو، یعنې چې څه هم کوي نیکه ور باندې کوي. نو دا دلته چې لوبه روانه ده په پښتون وطن کې، د دوی تر شا همدغه خلک ناست دي، د دوی په ایما او د دوی په خوښه روانه ده. دوی ته فکر پکار دی، دوی ته سوچ پکار دی. نور دا په دې کار نه کېږي چې ته په اسمان کې جازونه پورته کړې چې داسې قومي یکجهتي قامي یووالی دی او سر د بند کپن که څه داسې شعرونه ورسره وایې. کار وکړئ، په فلاټ کې ملانجه روانه ده، یو وارې داسې سم کې بیا بېرته اسمان ته جازونه پورته کوئ.